أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة ما لم يخرقها. روجه الله جل جلاله پرس کړي دي. دا غي قرآنی حکمت دا دی چې په انسان کې تقوا پیدا شي. تقوا ویل کېږي د الله احکام پوره کول او د الله د نافرمانی نه ځان ساتلو ته. همدغه روجه ده چې دا د انسان د پاره د جهنم د اور نه د بچاو د پاره یو ډال دی. خو تر څو چې دا روجه ده ونشلی، غیبتونه پکې ونه کی، ګناهونه پکې ونه کی. وس روجه ویل کېږي ستا، نو د روجه تعریف دغه وضاحت پکار دی. روجه د لغت په اعتبار سره امساک ته ځان منع کولو او بندولو ته ویل کېږي، او د شریعت په اصطلاح کې روجه ویل کېږي الامساک عن المفطرات الثلاثه نهارا مع النیه. ځان د درې روجه ماتونکي څیزونو نه منع کول په ورځ کې سره د نیت د روجې نه. اوس د دې تعریف وضاحت لکو چې درې ماتونکي څیزونه هغه یو خوراک دی، بل سکاک دی، او دریم هم بستری ده. خوراک او سکاک خوا که هغه د غذا په تور باندې او یا د دوایی په تور باندې حلال او که حرامي، خو چې د حلق نه ښکته شو خېټې ته لاړو قصدن آمدن، دا زینو په دې باندې روجه ماتیږي. دریم نمبر روجه ماتونکی شی هغه هم بستری ده، خوا که دا په حلاله طریقه باندې او که په حرامه طریقه، یعنی زینای، که جماعی او که زینای او که لواتتی، د دینه ځان ساتل دا مبترات ثلاثه دي. دا درې څیزونه روجه ماتی. وس نهارن د ورځې، یعنی روجه د سحر صبح صادق نه واخله او د ماښام د نور د پریوتلو پورې، دا د روجې وخت دی. مع نیت، سره د نیت د روجې نه. نیت د روجې ځکه چې کله کله یو سړی د بیماری په وجه یا اسی طبیعت خوراک ته نه کیږي او د ثابت ورځ وګه تګه پاتې شو، خو نیت د روجې نه، نو دا روجه نه ده، په دې باندې روجه هغه نه کیږي. نو روجه ویل کیږي ځان د خوراک، سکاک او هم بستری نه ساتل د ورځې سره د نیت د روجې نه، دې ته روجه ویل کیږي.